درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د هې درس وایو. هې د پښتو الفبا 12 توری دی. هې د ه آواز ورکوي. ساسې جیم، چې، ځې او څې په یاد دي؟ ټولو یا خو ټکي درلودله او یا یې حمزه درلودلی. هې چې ده هې هیڅ نه لري. نو راځئ چې د هې درس ته ولاړ سو. هې حساب. حامد په حساب کې ډیر ښه دی. حامد حساب ته نه بې حوصله کیږي. تاسو ګورئ دا هلک د ده نوم حامد دی او دی په حساب کې ډیر ښه دی. نو راځئ یو وارې بیا دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. حامد په حساب کې ډیر ښه دی. حامد حساب ته نه بې حوصله کیږي. تاسو ګورئ په حامد، حساب او حوصله کې هې راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له هې څخه راځي. هې حلوا. تاسو حلوا خوړلې ده؟ حلوا خورا خوږه وي او ښه خوند یې وي. هې حج او هې حوض. نو موږ ګورو چې له هې څخه حلوا، حج او حوض راغلی. اوس به وګورو چې که هې د یوه نامه په مابینځ او یا اخر کې راسي نو څنګه ایسي؟ بحر. تاسو ګورئ په بحر کې هې په مابینځ کې راغلې ده. صحیح او یا صحیح. په صحیح کې هم هې په مابین او آخر کې راغلې ده. صحیح معنا correct. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له هې څخه راځي. آفرین. دا درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. هې حساب. حامد په حساب کې ډیر ښه دی. حامد حساب ته نه بې حوصله کیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.